السلام علیکم مرګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اشفا خان. د ادب د خاوندانو په لټون کې نن مونږه ادبي مرکې ملګری امتیاز احمد عابد صاحب دی چې دی د مردان سیمې سره تعلق لري او یو شمېر کتابونه یې هم لیکلي دي او دا یې لیکوال دی یو ښه شاعر، ښه لیکوال، ښایسته ویناوالی شاعر چې ورته مونږ ووایو نو بده به نه وي. دی نن موږ سره په دې مرکه کې شامل دي، نو دی سره به د دې ژوند حوالې سره خبرې اترې کوو او د دې نه څه خوندور کلامونه به تاسو ته هم ډالې کوو. د دې په کتابونو کې چې کوم دی نو تقریبا 8 کتابه چې کوم دی نو د دې چاپ شوي دي چې په هغې کې لومبی نمبر کتاب چې کوم دی نو باران، دویم نمبر چې کوم دی نو تګ نظر، دریم نمبر دی احساس، څلورم نمبر دی آینې د الفتونو او پنځم نمبر چې کوم دی نو توده بادونه او شپږم نمبر پاغوندې او اوم نمبر چې کوم دی نو پرپرکی او اتم نمبر چې کوم دی اخیری کتاب چې کوم زما لاسو کې تاسو لیدی شئ د گرین سټوډیو په شیشه باندې چې یاد نوم دی. یاد دا کتاب اوس لږ وخت کې وشو چې دا شایع شوی دی، نو دی سره به د دې د ژوند حوالې سره د دې د ادب حوالې سره خبرې اترې کوو او نن زموږ په ادبي مرکه کې د دې زموږ چې کوم دی نو میلمه دي. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېره مننه اشفاق صاحب ستاسو د راتلو او ستاسو د گرین سټوډیو زما د انتخاب کولو ډېره زیاته مننه. هر کله راشي او بیا راشي. د دې هم ډېره مننه چې موږ په دې لنډ تنګ وخت کې خپل قیمتي ساعتونه زموږ ساعتونو سره کړی کړه. نو دا راته ووایه چې د ژوند ورځې شپې څنګه تېرېږي؟ د ژوند ورځې شپې بس ښې تېرېږي. انسان همیشه په امید کې اوسي، امید باندې روان دی ژوند. د روزګار په لحاظ خو زه اوس مې وکالت کړی دی او هلته ځم راځم. دې نه مخکې دلته دوکانو د کتابونو هغې کې مې بلا ژوند تېر کړی دی. اوس وکالت کوم او دې نه پس چې الله خیر وکړي چې قسمت کې وي بس هغه به کوو، لګیا یو. نو د خوږو کتونکو ته دا ووایه چې ادب د دنیا ته څنګه رالی یا څونه وخت هم پکې وشو؟ ډېره مننه. د ادب دنیا ته د راتګ هغه بلکل هغه خاص کال راته نه دی یاد، خو لیکل به مې کور کې کول د 1984 او 15 نه او دغه ما ځان له په ډایرۍ کې لیکل او راسره پراتو. بیا څه وخت پس چونکې زما په کور کې د پښتو ډېر ستر شاعر عبدالرؤف زاهد صاحب موجود او زه ورسره ډېر نږدې پاتې شوی وم. د په وساطت بیا زه لاړم، زموږ یو تنظیم و پښتو نوې ادبي ټولنه مردان، هغې ته زه لاړم. زما په خیال چې په 1987 دی یا 88 دی. دغه وخت کې زه ټولنې ته لاړم، سره ممبر شوم او بیا د هغې سکرټر هم پاتې شوم. نو دغه زما ابتدایي دور او په دغه دور کې زما لومبی کتاب باران چاپ شوی چې هغه ډېر د وړوکوالي ماشومتوب هغه هر څه پکې ما چاپ کړي دي. بس تاسو خو د دې خوږې خبرې اورېدې او دې چې څنګه ووې چې دا یو قسم دي ته او وراثت کې ووایو نو چې میلاو شوی او که نه د ادب دا میدان نو بده به نه وي. او اوس ګورو چې زموږ د خوږو کتونکو ته اوس خوندور کلامونه ډالې کوې. ولې نه، بالکل به ډالې کوم. د غزل مطلب د اشفاق صاحب د مړاو مړاو سترګو د کتو خوندونه نور وي، د مړاو سترګو د کتو خوندونه نور وي، د ښه غزل د مستو کافیو خوندونه نور وي. او په یو نیب یوه تمه هغه چم ته په څو واره، په یو نیب یوه تمه هغه چم ته په څو واره، د تلو خوندونه نور وي، د راتلو خوندونه نور وي. مهرباني. او دا اور د سوچ په واوره کې چا نه دی رانغاړلی، دا اور د سوچ په واوره کې چا نه دی رانغاړلی، د عشق د هر بسر کې خورېدو خوندونه نور وي. ډېر مننه. او فقیر په دې پوهېږي چې اوس څه ټوټکه پکار ده، فقیر په دې پوهېږي چې اوس څه ټوټکه پکار ده، په وجد کې د جام د ماتېدو خوندونه نور وي. مننه. فقیر په دې پوهېږي چې اوس څه ټوټکه پکار ده، په وجد کې د جام د ماتېدو خوندونه نور وي. او منم چې د ځوانۍ د خوب لیدو خوندونه نور وي، منم چې د ځوانۍ د خوب لیدو خوندونه نور وي، خو نیمه شپه کې هم د ویښېدو خوندونه نور وي. مهرباني. او په سر د وچو څاڅکو د مستۍ پیاله نیولې، په سر د وچو څاڅکو د مستۍ پیاله نیولې،
بې نیازه د جنون د چورلېدو خوندونه نور وي او ته پرېږده د لیدو د اورېدو فلسفه ځان له ته پرېږده د لیدو د اورېدو فلسفه ځان له ساقي د چا په یاد کې د پیالو خوندونه نور وي او مقطع ده عابده چې څوک پوهه وي په نبض د حالاتو عابده چې څوک پوهه وي په نبض د حالاتو بیا نه وایي چې تل د مرحلو خوندونه نور وي د مړاو مړاو سترګو د کتو خوندونه نور وي د ښه غزل د مستو کافیو خوندونه نور وي بس په ترتیب کې وایم خو نوې غزلې مې نه وي راغشتې چاپ شوې نه او که نه انتخاب مې نه دی کړی د دې مطلب ده چې خوشبویۍ دې د راتلو هر ښکالو کې ځلي چې خوشبویۍ دې د راتلو هر ښکالو کې ځلي له دې مستۍ نه مې ټول کور په پلوشو کې ځلي او ستا د راتلو د موسم خوند ورنګي بهار دی ستا د راتلو د موسم خوند ورنګي بهار دی بلا خوبونه را چاپیر په آینو کې ځلي او زه د دې ستورو سره هیڅ بې حسه ویښ نه یم زه د دې ستورو سره هیڅ بې حسه ویښ نه یم ما ته ستا مینه د سپوږمۍ په اشارو کې ځلي او هر یو ماښام د ژوندانه مې ستا تصویر د ارمان هر یو ماښام د ژوندانه مې ستا تصویر د ارمان او هر ارمان د هر سحر په راختو کې ځلي هر یو ماښام د ژوندانه مې ستا تصویر د ارمان او هر ارمان د هر سحر په راختو کې ځلي او ما به ځان د کوم هنر په کرامت بچ کوو ما به ځان د کوم هنر په کرامت بچ کوو چې محبت د ټولو ښکلو په صحرو کې ځلي او د خوشحالۍ د هر احساس د خوب معنا عابده د خوشحالۍ د هر احساس د خوب معنا عابده د سپرلي تمه د چمن په اسویلو کې ځلي چې خوشبویۍ دې د راتلو هر ښکالو کې ځلي له دې مستۍ نه مې ټول کور په پلوشو کې ځلي د غزل مطلب ده اشفاق صاحب د خپل ځانه هم خواږه وي څه یادونه داسې هم وي د خپل ځانه هم خواږه وي څه یادونه داسې هم وي بې تعبیره وي ټول عمر څه خوبونه داسې هم وي د خپل ځانه هم خواږه وي څه یادونه داسې هم وي بې تعبیره وي ټول عمر څه خوبونه داسې هم وي نه لفظونو ته محتاجه نه سوالګري د رنګونو نه لفظونو ته محتاجه نه سوالګري د رنګونو څه خطونه د سلګو څه تصویرونه داسې هم وي او وي رشتې چې پې تړلې وي ادبار چې پې ساتلې وي رشتې چې پې تړلې وي ادبار چې پې ساتلې په نظر نه راځي بیا هم څه تارونه داسې هم وي او مهرباني او زړه فقیر کړي خیال ګدا کړي عمر وخوري خو سر نشي زړه فقیر کړي خیال ګدا کړي عمر وخوري سر نشي په ځوانۍ او زندګۍ کې څه قرضونه داسې هم وي زړه فقیر کړي خیال ګدا کړي عمر وخوري خو سر نشي په ځوانۍ او زندګۍ کې څه قرضونه داسې هم وي او هره اوښکه پې شوګیر کړي هر یو ستوری پې خوبونه هره اوښکه پې شوګیر کړي هر یو ستوری پې خوبونه د ارمان د ویښو سترګو بالښتونه داسې هم وي او هره اوښکه پې شوګیر کړي هر یو ستوری پې خوبونه د ارمان د ویښو سترګو بالښتونه داسې هم وي د رنګونو سپرلي نولي په شیشه شیشه خوبونو د رنګونو سپرلي نولي په شیشه شیشه خوبونو د باران د پاکو څاڅکو سازشونه داسې هم وي او د شها د بدن څانګې یو غزل کې دوه جنجونه د شها د بدن څانګې یو غزل کې دوه جنجونه مړه عابده را ژوندي کړي څه نازونه داسې هم وي د خپل ځانه هم خواږه وي څه یادونه داسې هم وي بې تعبیره وي ټول عمر څه خوبونه داسې هم وي علمې باندې ما لیکلی نظم نه دی غزل دی لفظونه راله وجني اوازونه راله سیزي لفظونه راله وجني اوازونه راله سیزي دا څنګه اسلام آباد دی عصمتونه راله سیزي دی که اسلام آباد ته هم اشاره ده او اسلام ته هم اشاره ده اسلام مده څنګه دی آباد کړی دی موږ باندې لفظونه راله وجني اوازونه راله سیزي دا څنګه اسلام آباد دی عصمتونه راله سیزي او ښه نه ښکارم منم خو بې وسي د مجبوري ده ښه نه ښکارم منم خو بې وسي د مجبوري ده ای خپله یې زړه وسوه څوک چې زړونه راله سیزي او خفګان ته مې هم نه پرېږدي د خپلو ارمانونو خفګان ته مې هم نه پرېږدي د خپلو ارمانونو ګل نه اوس د ګلونو تصویرونه راله سیزي او قاتل مې ښکاري نه چې د چا رنګ کې راپسې دی قاتل مې ښکاري نه چې د چا رنګ کې راپسې دی او وخت د مخکې تللو
امیدونه را لسیزي او عبیده خاورې ځان به اوس د ځان په نظر راشي عبیده خاورې ځان به اوس د ځان په نظر راشي هوا داسې رالوزي چې مخونه را لسیزي دا څنګه اسلام آباد دی عصمتونه را لسیزي لفظونه را لوجني اوازونه را لسیزي بس خو د وطن تقدیر مې داسې میراث شوی دی بس خو د وطن تقدیر مې داسې میراث شوی دی هر ځای کربلا ده هر ګودر یې فرات شوی دی او دا چمن بس د سپرلی حق په سپرلی وشیندي دا چمن بس د سپرلی حق په سپرلی وشیندي دلته هر ګلاب د وخت نه مخکې رامات شوی دی او کله چې دې خاورې قرباني د ناموس غوښتې ده کله چې دې خاورې قرباني د ناموس غوښتې ده تل د پښتونخوا د سر پټکې سوغات شوی دی او مهرباني او هغه د کتاب او د قلم خوره جنت رڼا هغه د کتاب او د قلم خوره جنت رڼا هغه امن اوس زما په خوره کې کات شوی دی او بې د محبت له انقلاب ډېره ګرانه ده بې د محبت له انقلاب ډېره ګرانه ده تخم د نفرت صدا سي رنگ شاملات شوی دی او نوره به خاکه د خپل وطن عابد سر احکم نوره به خاکه د خپل وطن عابد سر احکم غم لکه ویړیا په لوی وړو کې خیرات شوی دی بس خو د وطن تقدیر مې داسې میراث شوی دی هر ځای کربلا ده هر ګودر یې فرات شوی دی ډېره مننه ستا د اورېدو ډېره مننه او ستاسو د حوصلې ډېره مننه زما نه ښه کلام ته مو غوږ ایښی دی او دا اورې نه جي نه تاسو خو ډېر خوندور ډېر مزېدار کلامونه م راته ډالې کړم زموږ د خوږو کتونکو ته موږ ته یقینا چې ستاسو مرکه ستاسو خبرې ستاسو کم تاثرات چې کوم موږ سره شیر شو زموږ خوږو کتونکو سره شیر شو دا یو ډېره ښه خبره زموږ دپاره فخر خبره ده او د پښتو ادب دپاره یوه د ویاړ خبره ده نو د دې ساز سره اوس اشفاق خان لاور کې اجازت پلوي الله مسپارم د الله په امان